السلام علیکم ګرانو کتونکو. شهاب عزیز ارمان د خصوصي خپرونې عبدالرحمن بابا فقی شاعر سره حاضر دی. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یئ. د عبدالرحمن بابا غزل کله کله زه تاسو ته په دغه خیال باندې اورم چې تاسو دغه غزل د خوند هم واخلئ او که دغه غزل په موسیقۍ کې ویلی شوی وي یا عام ولس هغه غزل یاد کړی وي او په هغې کې د لفظونو څه هیر پیر راغلی وي، نو زما غرض دا وي چې د هغې تصحیح وشي او تاسو د درست و مستند دیوان په رڼا کې د عبدالرحمن بابا د اصل فکر و خیال نه خبردار شي. په دغه سلسله کې چې نن کوم غزل تاسو له ما راوړی دی نو دا یو ډېر مشهور و مقبول غزل دی او په موسیقۍ سره دا موسیقارانو فنکارانو ډېر زیات ویلی دی. زما د غزل ډېر زیات خوښ دی، زړه ته مې نږدې دی. په دې کې د موسیقیت هم یو غړمبا ده، یو خوند دی پکې، او د دې نه علاوه په دې کې یو داسې صنعت دی چې هغې ته مونږ ردیف مال حاجب یو صنعت ته وایو، چې کله په یو کلام کې ردیفونه دو راشي او د هغې په منځ کې چې کومه د قافیه راشي. په دې غزل کې قافیه هم دوه دي او ردیفونه پکې هم دوه دي. دغه یو ردیف پکې ردیف مال حاجب دی په بعضې ځایونو کې، په ټولو ځایونو کې نه دی خو په بعضې ځایونو کې دی. نو دغه بلکې دا په ټولو کې دی تقریبا. نو دغه غزل زه تاسو ته وایم، د دې په فن به چېرته بیا خبرې کوو، خو د غزل نه خوند واخلئ. مطلع ده که زما مینه په تا ده خطا نه ده، که زما مینه په تا ده خطا نه ده، که بې تا ده ناروا ده روا نه ده. څوک چې بې د ستا له مخه بل مخ ګوري، څوک چې بې د ستا له مخه بل مخ ګوري، آینه یې ناصفا ده صفا نه ده. هر عاشق چې په خپل یار پسې ژړا کا، هر عاشق چې په خپل یار پسې ژړا کا، دا ژړا واړه خندا ده ژړا نه ده. د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، خو هم نن تماشا ده سبا نه ده. که ته سل ځله له ما سره جفا کړې، که ته سل ځله له ما سره جفا کړې، ستا جفا واړه وفا ده جفا نه ده. او هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه، هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه، اوس په درست جهان رسوا ده په غلا نه ده. معشوقه که د خپل سر په بها مومي، معشوقه که د خپل سر په بها مومي، و رحمان ورته ویړیا ده بها نه ده. که زما مینه په تا ده خطا نه ده، که بې تا ده ناروا ده روا نه ده. ډېره مننه.